کوټې باغچه د ارګ لومړنۍ داخلي ودانۍ ده چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په دوو پوړونو کې تقریباً په 300 متره مربع ځمکه کې په دایروي شکل سره جوړه شوې ده. کوټې باغچه د تیموري دورې د معمارۍ په سبک سره جوړه شوې ده. د دې ودانۍ د طاقونو، کمانونو او رواقونو د معمارۍ سبک د تیموري دورې د معمارۍ له سبک سره ورته لري. امیر عبدالرحمن خان له کندهار څخه کابل ته انجنیران او معماران راوبلل او هغوی ته لارښوونه وکړه چې د ارګ ودانۍ جوړې کړي. هغوی د کوټې باغچې ماڼۍ د تیموري دورې د معمارۍ له سبک څخه په اقتباس طراحي کړه. د کوټې باغچې د جوړولو چارې په 1400 هجري قمري کال کې پیل او په 1404 هجري قمري کال کې پای ته ورسېدې. د کوټې باغچې له یوې برخې څخه یو وخت د موزیم کار هم اخیستل شوی دی. په 1403 کال کې د کابل موزیم